ویل کېږي که چیرې جرأت او حوصلې نه کار واخیستلی شي نو جسمني بیمارۍ او کمزورۍ د لویو کارونو لارو کې خنډ نشي جوړېدلی. همدغه شان د ضلع کوروم شیلوزان سیمې یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرونکي 22 کلنه جینۍ روکیا چا چې پیدایش نه د خپل لسونو محرومۍ د خپل عزم او د ارادو لاره کې خنډ نه جوړ کړو. نور کارونه کولی شم، جامې جوړولی شم، جامې ښې جوړوم، استری کولی شم، ملوی شم. ماته خو خور کوي دا خوراک چې کاکس کالج نه راشم که نه د چای موی که خور مې نه وي بیا زه ځان ته خپله د چای موی خوراک د هر چیز خپله ځان ته کوم. د لسونو معذرې باوجود روکیا خپل سباوون روښانه جوړولو اراده لري. روکیا پوسټ ګریجویټ کالج پړچینار کې باټني ډپارټمنټ کې شپږم سیمسټر کې سبق وایي. خو د لسونو معذرې له وجې روکیا لیکه په خپلو خپو کوي. دین علاوه روکیا ځان لپاره او د کور کاپړو سلای هم په خپله کوي. د هغې وینا مطابق خپل تعلیم جاري ساتلو لپاره نورو طالب علمانو ته ټیوشن هم کوي. 22 کلنه روکیا وایي که چیرې ما سره حکومت او نورې ادارې مالي مرستې وکړي نو هغه نوره خپل تعلیم جاري ساتلو اراده لري. زه حکومت ته دا فیل کوم چې مخکې خو مانې پلار هغه کولو تعلیم کولو، پلار مو هغه مطلب زنده و که نه، هغه اوس نشته دی، هغه کرونا وه چې نه هغه وفات شوی دی. نو زه حکومت ته دا فیل کوم چې ما سره مخ ته هیلپ وکړي، ما سره مدد وکړي. زه وزیر اعلی ته حکومت ته زه مخ ته زه خپل تعلیم حاصل کوم، زه څه جوړول غواړم مانه څه هغه کړي، ما سره تعلیم کې مدد وکړي.